السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ اوسي ختمنوس د قدر وړ لیدونکو موږ ستاسو لپاره بیا یوه ډیره زبردسته بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده له همدې څخه وړاندې د انګلیسي کومه بګینر ویډیو چې وه موږ تاسو ته په هغه کې الفابیټ حروف در پېژندلي وو په هغه کې مو تاسو د الفابیټ حروفو په اړه معلومات درکړي وو چې په دوه ډوله موږ تاسو ته ښودلي وي چې یو کاپیټل دی او بل سمال دی یعنې په غټو حروفو او په وړو حروفو او په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو د همدې ټایپ د همدې برخې در پېژنو چې همدغه په درې برخو ویشل شوي دي تاسو ویډیو طرفه وګورئ تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ د انګلیسي کوم توري چې دي ټوټل 26 توري دي دا بیا په درې برخو ویشل شوي دي په همدې ډول دي درې برخې چې لومړی واویل دي بیا سیمې واویل دي بیا کنسونینټ دي نو انشاءالله په دې به هم رڼا اوس واچوو چې واویل څه ته ویل کیږي او واویل څو توري دي سیمې واویل څو توري دي او څه معنی کنسونینټ څه معنی او څومره توري دي نو اوس به راشو واویل لیټرز پېژندګلوي ته تاسو لومړی همدې تعریف ته هم وګورئ vowel letters dot represent speech sounds produced when add leaves the mouth without blockage by the tongue or throat نو د تعریف نه هو د څرګندیږي چې دا هغه حروف دي چې په دې کې مثال په آزاد ډول د له خولې څخه بهر کیږي په دې کې نه شونډې لګیږي نو په دې کې ستونی لګیږي مثال نو په دې کې خوله بندیږي یعنې په آزاد ډول یو غږ چې له خولې څخه بهر کیږي همدې ته وویل لیټرز ویلی کیږي په لنډ ډول به ووایو چې دا هغه توري دي چې پوره آواز ولري دا ډول توري که موږ مثال تلفظ کوو نو د خولې شونډې یا مثال د ستونی همدا کوم نه بندیږي په آزاد ډول له خولې څخه همدا توري بهر کیږي دا کوم توري چې دي دا بغیر موږ له همدې څخه کوم داسې لغات هم نشو استعمالولی یعنې چې پاکې واویل حروف نه وي موجود هیڅ داسې لغات نشته یا لغات ته موږ کمپلیټ لغات نشو ویلی چې په هغې کې واویل حروف نه وي موجود نو بغیر له واویل حروف څخه لغات چې دی بې معنی دی نو موږ به تاسو ته د واویل حروف هم وښیو دلته تاسو وینئ د تصویر ته هم وګورئ مخکې یې دی چې واویل حروف تاسو ته وښیو دلته تاسو وینئ د کوچنی مشومه چې ده کوم حروف چې په واویل کې له خولې څخه بهر کیږي هلته نه شونډې بندیږي مثال نه کوم خوله بندیږي په دې کې په آزاد ډول هغه اواز چې دی له خولې څخه بهر کیږي نو په همدې ترتیب دا یو هسې عادي غوندې تصویر و د اګزامپل په خاطر دلته څه ګورئ همدا 15 دانې واویل حروف دي لومړی ای بیا ای آی یو او همدا واویل حروف دي موږ به تاسو د واویل لغتونه هم وښیو چې په هغه کې واویل استعمال شوي او په هغه کې واویل حروف فول اواز استعمالیږي تاسو وینئ اپل دلته پوره اواز د کوم واویل حروف چې دی دا وباسي دلته ایک داسې آیس آیل یوز نو په همدې ترتیب هغه حروف چې یو پوره اواز ولري په هغه کې شونډې او خوله بند نشي نو همدې ته واویل حروف ویلی کیږي نو واویل حروف چې دي ډېر مهم حروف دي په انګلیسي ژبه کې بیا هم چې بغیر له دې په هر لغات کې چې مثال واویل نه وي هغه لغات بې معنی دی لغات نه تلفظ کیږي نو اوس به راشو له همدې څخه وروسته سیمې واویل ته چې هغه کوم ډول حروف دي او څه ډول تلفظ کیږي نو خدای دې وکړي چې په واویل باندې پوه شوي یاست کومه ستونزه مشکل نه وي اوس راګرځو د سیمې واویل برخې ته دلته څه وګورئ اوس سیمې واویل لیټرز لومړی تعریف ته Their letters dot share some qualities of vowels and some qualities of consonant داسې چې دا هغه حروف دي چې بعضې د واویل کوالټي په دې کې موجود دی او بعضې د کنسونینټ یعنې نیمه غږ لرونکي توري چې نیم اواز د واویل وباسي او نیم اواز د کنسونینټ دغه حروف که موږ تلفظ کوو په دې کې مثال نیمه شونډې کوم اواز چې د خولې څخه بهر کیږي په هغه کې مثال لږ اندازه خوله بندیږي او مثال همداسې شونډې لګیږي نو په همدې ترتیب کوم حروف چې همدا سیمې واویل دي په همدې ډول تلفظ کیږي زه به تاسو ته د حروف هم وښیم دلته تاسو وینئ لومړی دا کوم د کرکټ ځلانده ستوري تصویر چې موږ تاسو ته راخیستی دی او فیولا ته راخیل دی دلته تاسو وینئ د کوم اواز چې دی له خولې نه بهر کوي داسې
پول اواز هم نه دی خو په دې کې شونډې لګي اس یو د خو دا تصویر دی تاسو جس فارس کې دلته ګوره دا هم دوه دی بیا سیمې واویل چې دي ټوټل موږ تاسو ته ښودلي یو چې شپږ ویشت حروف دي له همدې جملې څخه پنځه واویل دي او دوه سیمې واویل دي او بقي 19 چې پاتې شول هغه کنسونینټ دي موږ به تاسو ته هغه هم وښیو نو وای ډبلیو دا سیمې واویل لیټرز دي حروف دي په همدې کې که موږ راشو لغتونو ته د سیمې واویل سره چې هغه استعمال شوي وي تاسو ګورئ وي دلته نیمه اوز وباسي کرای همداسې وین یاس واټر نو همدا سیمې واویل لیټرز دي نو خدای دې وکړي چې په همدې هم پوه شوي یاست بیا هم وایم چې هغه حروف هغه لیټرز چې نیمه کوالټي د واویل موجوده وي په همدې کې او نیمه د کنسونینټ یعنې نیم غږ لرونکي توري مثال په بعض وخت کې شونډې بندیږي خوله او په بعض وخت کې د همدې اوازونو سره نه بندیږي نیم غږ لرونکي همدې ته سیمې واویل یې اوس به راشو کنسونینټ برخې ته ښه کنسونینټ لیټرز چې دي هغه هم په همدې ډول تعریف دی کنسونینټ لیټرز آر لیټرز ډاټ بلاک آر ریسټریکټ د ایر فلو in the mouth داسې وایي چې دا هغه لیټرز دي یا هغه حروف دي چې په دې کې خوله او شونډې مثال کوم اواز چې بهر کې خولې لخوا دې کې خوله په بشپړ ډول بندیږي بلک کیږي یعنې دا حروف داسې په آزاد ډول نه تلفظ کیږي په لنډ ډول به ووایم چې دا هغه حروف دي چې مثال بغیر له واویل نه تلفظ کیږي بې معنی دي موږ یې مثالونه هم راخیستي دي دلته تاسو ګورئ 19 حروف دي بي سي ډي همدا تاسو ټول وګورئ نو همدا زموږ سره کنسونینټ حروف دي چې 19 دانې کیږي ټول تاسو دلته ګورئ په دې کې کوم اواز چې تلفظ کیږي لکه مثال زه وایم بي ډي خوله په بشپړ ډول نه وضیح کیږي که مثال موږ واویل ښیو ا او یا مثال سیمې واویل چې نیمه مثال دې سره خوله مثال اواز چې کله بهر کیږي شونډې نیمې لګیږي نیمې نه لکه وای ډبلیو نو په همدې ترتیب خدای دې وکړي چې سهار مو خلاص شوی په دې کې که موږ لغتونه هم وګورو دلته تاسو ګورئ همدا موږ سره د همدې اګزامپل دی په دې کې دا درې لغتونه چې دي دا استعمالیږي خو نور داسې کوم لغات نشته دا هم پوره معنا نه لري په پوره ډول نه تلفظ کیږي خو بعضې اصطلاحګانې دي چې د همدې لپاره لومړی اس ډبل ایچ دی بیا مثال ایچ ډبل ایم پی ډبل ایس ټي دی لومړی یو چې دی د همدې هدف همدا دی په انګلیسي ژبه کې نو همدا لومړی یو چې دی دا د چوپتیا په معنی چاته مثال د چوپتیا اشاره کو همدا ډول دا ایچ ډبل ایم چې دا بیا د فکر کولو په اړه مثال د سوچ کولو په معنا دی او د بل مثال چې دی دا پی ډبل ایس ټي دا بیا د همدې لپاره استعمالیږي چې د چا پام ځان ته رااړوي نو فقط په دې کې دا درې لغتونه شته چې د همدې اصطلاحګانو لپاره استعمالیږي نور داسې کوم هیڅ لغات پیدا نشي چې بغیر له وویله هغه وي او یا مثال تلفظ شي هیڅ امکان نه لري په انګلیسي ژبه کې نو همدغه و د انګلیسي هغه الفابیټ لیټرز چې په درې ډوله ویشل شوي وو واویل سیمې واویل کنسونینټ چې تاسو ته مو در وپېژندل خدای دې وکړي چې په همدې مو سر خلاص شوی وي کومه ستونزه او ګنسوله چاته پکې نه وي نو آینده لپاره زموږ چینل تاسو تعقیب وساتئ سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې هره ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته بیا په خپل وخت سره در رسیږي فعل حلال مې په خدای سپارلی یاست